د معدې دپاره داسې بهترین کپسول زه تاسو ته ښیم چې دا کپسول ما پخپله هم استعمال کړي دي او د دې ډېر زبردست رزلټ دی او د دې پرایس هم ډېر زبردست دی، یعنې ډېر کم دی د غریبانانو دپاره. نو دا کپسول زموږ سره چې کم دی دا نایلوز دی، د کم فارمولا کې ایسومیپرازول ده او دا په معده کې دې علاماتو دپاره استعمالېږي که چېرې د انسان معده کې تیزابیت ډېر زیات وي او د هغه معده سوځي. او دویم دا که چېرې د انسان په معده کې زخم جوړ شوي وي د ایچ پایلوري بکټریا د وجې، نو هغه زخم هم زر ټیکوي چې دا د نور میډیسن سره استعمال شي، کوم ته چې انټي بایوټیک ویل شي. او د دې سره سره که چېرې انسان هغه میډیسن هغه دوايانې ډېر زیات خوړلي وي کوم ته چې د دردونو میډیسن ویل شي، نو د هغې د وجې هم په معده کې زخم جوړېږي. نو هغه زخم هم زر ټیکوي او هغه زخم نه معده بچ کوي که چېرې انسان دا استعمالوي. او د دې سره که چېرې د انسان معده ډېر زیات تیزابیت پیدا کوي چې دې ته یو بیماري ویلی شي چې دې ته موږ زولینګر ایلیوژن سینډروم وایو، نو دا تیزابیت په معده کې خپل لیول ته راولي او مینج کوي کله چې انسان دا کپسول استعمالوي. او دا کپسول حامله زنانه استعمالولی شي او که نشي استعمالولی. نو دا کپسول کوم چې نایلوز دی دې ته کټګري بي کپسول ویلی شي چې دا په هغې کې راځي. او د هغې مطلب دا دی چې دا په هغو زناورو باندې استعمال شوي دي د کومو زناورو چې حمل و او په هغې دوران کې هغو زناورو د هغوی حمل ته څه نقصان نه دی ورکړی. نو دا حامله زنانه استعمالولی شي چې کله ورته ضرورت وي او کله چې ورته ډاکټر ولیکي د هغې سره.